Two men are in it. او کله چې موږ په هغه کوچني کور ډزې وکړې نو یو څوک مو ولیدل چې د دروازې په لور منډې وهي هغه یو انسان و ما هغه ولید چې انسان و خو ما ته وویل شول چې هغه سپی دی مګر نه هغه انسان و او د دروازې په لور یې منډې وهلې شاید هغه به یو نظامي هدف و No. نه هغه ډیر کوچنی و د سړي ګمان ورباندې نه کېده ته څه فکر کوي آیا هغه ماشوم و Yes. هو زه باور لرم چې هغه ماشوم و Big close-up on your. تا د کمپیوټر په ښیښه دا هر څه لیدل آیا تا په سیستم کې دا توانایي لرله چې د شارټ شوي میزایل مسیر بدل کړي If there was more time, که چېرته ډېر وخت وای نو شاید مګر په ساعت کې یوازې 6 ثانیې پاتې وي نو What did you do? نو بیا تا څه وکړل maintain. د هدف په نښه کول ما له پیلوټه پوښتنه وکړه چې هغه څه شی ول او هغه په ډېرې بې پروایي سره وویل چې کومه پروا نه لري هغه هیڅ باک نه کوه هغه بې پروا و هلته د زړهسوي توجه او درک کولو هیڅ نه و موجود بس یوازې همدومره چې و دا خو یوه تراژیدي وه موږ باید څېړنې وکړو زه فکر نه کوم چې ما د فکر کولو ته هم وخت پیدا کړی وي زه په همغه لحظه شکمن شولم او پوه شوم چې ما لکه چې ماشوم وویشت هلته د شاتګ هیڅ نه وه داسې څه هم نه و چې موږ ویلي وایي غلط پیار دی داسې هیڅ نه و بس د بټن وهل و خلاص Began this interview talking موږ همیشه د مسؤلیت خبرې کوو کله چې داسې پیښې کېږي د پوښتنې ګروېږنې او تحقیقاتو خبرې کېږي کله چې غیر متوقع کارونه وشي د ماشي کش کولو امر وشي میزایل پیل شي او ته د هغه چا په توګه چې د کامرو په مټ ویني هغه څه چې تا ته د نظامي هدف پر ځای یو ماشوم ښکاري آیا کوم رنګ مخکې له بریده تحقیقات یا مسؤلیت پذیري هلته شته investigation. هیڅ رنګه په رښتیا هم داسې هیڅ نشته یوازینی حالت چې تحقیقات په پکې کېدل هغه به د تیارې د ټکر څخه وروسته و بس خلاص نور تحقیقات نه ول